ګلخان حیرت له نن څخه 70 کاله تر مخه د سویلي پښتونخوا پښین ولسوالۍ د چوربادیزي په سیمه کې د علي محمد په کور کې د نړۍ ته سترګې غړولې دي. د دوی کورنۍ اصلا د کندهار د ریګوا سیمې څخه د ورنیکه باز احمد خان لخوا اوسني ټاټوبي ته ورکډوال سوي دي. دیني زده کړې په خپل کلي کې تر کنز او عصري زده کړې د هندوستان په بمبئی ښار کې تر 9 ټولګي پورې کړي دي. ګلخان حیرت نیمه پیړۍ تر مخه یعنې په 20 کلنۍ کې د شعر له شاپیرۍ سره د مینې تار غځولی دی. تر اوسه یې 2 شعري ټولګې ګلدره او کرلی کښت چاپ سوي دي او 3 نورې شعري ټولګې یې د چاپ لار څاري. د شاعرۍ تر څنګ یې یو شمېر نثرونه هم په ورځپاڼو او راډیو کې خپاره سوي دي. نږدې 2 لسیزې یې د کوټې راډیو په پښتو څانګه کې بېلابېلې خپرونې وړاندې کړي دي چې تر اوسه یې اورېدونکي یادونه کوي. نوموړی اوس د کوټې په ښار کې خپل شخصي کاروبار کوي. زموږ د دې ونې لیکوال، شاعر او ویان د خپل راډیوي او فرهنګي ژوند په اړه نور معلومات خپله راکوي. د شاعر کېدو وجه خو به دا یو شی دی، زه شاعر نه وم، کړم شاعر ستا مینې، قریب جنون ته کړم آخر ستا مینې، زه د خبرو سه انسان ترمه که یې راسه جوړ څونې ماهر ستا مینې. او حیرت تخلص هر شاعر ګوري چې کوم توری خوښ شو هغه پر ځان ږدي. ما هم دغسې یو اول دوره غریب تخلص کوی، د هغه بعد مې امیر کوي، د هغه بعد چې ګرځېدم بس حیرت تخلص مې تر ټولو خوښ شو، نو ځکه مې حیرت تخلص کښېښو. د خوږ شاعر مې عبیدالله درویش دی. ښوونه خو مې ډېرو شاعرانو ته کړې ده، خو تر ټولو زیات جمال ترکی دی چې هغه هم شاګرد پاتې شوی. لاروی خو ځان ته نشم ویلی، بهار الپیروی د شفیق الله مازودیار یم، هغه مو استاد پاتې شوی دی او د هغه شاګرد پاتې شوی یم. ښه استازي یې راته کړې ده، ښه معلومات یې په نابینا ورځ کې یې ښه معلومات راکړي دي. الله تعالی دې قبر د نوره ډکي. په لوډو کې مې تقریبا 20 کاله کار کړی دی. لومړی پروګرام د ابوالخیر ځلاند و چې ما او نظیر بازۍ کوئ، د کروندګرو خپرونه وه. د هغه بعد بیا د سهیل جعفر سره نوی سهار پروګرام و، هغه مو کوئ. د هغه بعد بیا د ځوانانو نړۍ وه، بیا خبرې اترې وې. تقریبا 20 کاله په دغه مدت کې سوي انشاءالله. تقریبا شاعري خو مې ډېره کړې ده. د نثر کتاب نه لرم، هسې نثر لیکلی دي، هسې مې په اخبارو کې څه افسانې څه شیان چاپ سوي دي. نثر اوس نه لیکم، شاعري چې د هغه کوم. د شاعري کتابونه مو تقریبا 3 کتابه ناچاپ سوي پراته دي، نو کوشش کوم چې هغه هم چاپ کړم.